تملا غوا دا الله تعالی ته د مناسبت سره بدل کړي څنګه چې الله سان سره مناسبه ده فکبت بزدوی به اړول شي دا موږ پښتو کې وایو کنه سر په مخ بر او ټکړل شي اپټه وږي شي وجوههم مخند دوی فی النار په اور کې هل تجزونا تصدب سزا نشي درکوله الا مگر ما هغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بم کوو دا فکری معنا غونډه شو هل آیا تجزونا بدل بدرکل شي تاسو ته الا سوا د اغنا ما هغه کنتم تعملون چې تاسو وکاو عمل یعنی تاسو څه عمل کوو تاسو داخل دي چې دینه بغیر بل سزا یا بل بدل بدرکل شي نه چې کړي دی هغه بدل سره کی سم چې کړي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې دنیا د آخرت د لپاره فصل ده ته چې کرے هغه بل ترې به انما بشکا خبر ادا د بلنه دا امرتو ماته حکم کړی شوی دی اندا چې اعبد چې ز عبادت وکما رب درب هذه د دې البلد تخار هذه البلد د دې خار ماته الله دا حکم کړی دی چې ز عبادت وکما رب د دې خار الذي هغه حرمها چې حرام کړی دی دا خار یعنی بیت الحرام پدې کې مرګ او جګړه او د غرنګ فسق او فجور او غیره دا الله حرام کړی دی او د عزتمند کړی دا وله او هغه د پاره کل شیء هر یو شی دی و امرت او ماته حکم کړی شوی دی اندا اكونا چې شمز من المسلمین د مسلمانانو نا وان او دا ان حکم کړی شوی دی ماته د دې خبره اتلو چې تلاوت وکما اول علماء القرآن قرآن دا اتلو لفظي معنی ورز د کې تاسو تعالی د تلاوت دا وینا ته نه وای د دې لفظي معنی چې کومه دا ویل کېږي مخ کې کس روان دي د هغه تابعداري پسې لکه څنګه چې قران کریم کې فرمایي والقمر اذا تلاها او سپوږمۍ چې کومه دا اذا هر کلا تلاها د دې لفظي معنی چې تلاوت کی داغه او معنی حکیم لفظي معنی دا چې دا روانه وي مرستر کې پسې مخ کې مرستر غدا ورستر پسې دا میاشت دغه روانه ده د دې د دورانه د کالونو یا د دې نور مزل چې کوم کوي څنګه چې موږ ګورو او دا التبیا په سورته بقره کې ترشوی هم دي چې دې تلاوت کوي حق تلاوته حق د تلاوت ادا کوي او داغه معنا او مفهوم چې څومره مفسرینو کړی دی خاص کر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم دک کړی دی چې دې په معنی باندې پوي وي او معنی نه ورستو د اغه چې کم لار الله خای پاغه باندې روان دي د تلاوت وایي او چې کم سړی پويږي نه غته قرات وایي اگر غته قرات په خپل ځکه معنا بیا وسیده خو تلاوت تابعداري کول یو شی ته وایي دغه تابعداري هم کوي دغه تابعداري هم کوي او الله تعالی فرمایي په سوره صف کې چې ولې تاسو کوي هغه خبره لما تقولون ما لا تفعلون هغه خبره ولې کوي چې تاسو کوي نه کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون د الله په نسبت باندې دا خبره ډیره سخت ده چې تاسو په خلی یو خبره کوي او په عمل کې هغه وایي نه نو کچېره دا خبره په دې قران باندې د الله د آیتونو فټ کې چې الله وایي چې دا تاسو چې یو سړی مثلا څه خبره کوم آیت نمبر 89 هغه وایي چې بیا ولولا هغه ته ونه لستو جی جی عمل نه کوي کدا خبره په قران کریم باندې فټ شي نو قران کې چې موږ د څومره احکامات د حلال او د حرام او د اعمال وایو او دا موږ په عمل کې کو نه نو الله تعالی خو دا خبره په هغه کې کړه سورې صف کې چې لما تقولون ما لا تفعلون هغه خبره ولې کوي چې تاسو کوي نه او چې نه کوي کبر مقتا عند الله ان تقولوا دا د الله په نسبت نه ډېره غټه ګناه ده چې تاسو خبره کوي چې هغه عمل کې کوي نه او موږ د هر وخت کوي یا کنا عبد یا لستا خبره به منو به نه منو مګه جمعه ته روز مغزه کې نه منو او یا کنا استعين ولا الله تعالی مدد وتانه غواړو او چې ډېر قراش به الله تعالی په مقابله کې به نور خلکو نه مدد غواړو هم دا غرنګ نور مونږه مثلا یو قرات ویل دی یا یو ځکه تلاوت مونږ وایو غزه کې مونږ تعالی تعالی وایي حرام مخوري تاسو او به چې روز به حرام کوو نو دا مونږ په وینا خو په عمل کې مونږ نه کوو آیت نغي وایي چې ترجمه ده شوی آیت نمبر 89 من جاء سوک راشی یعنی سوک چې او کی بالحسنات نیکی انکار د نیکی فله بس هغه پارا خیر بهتر ده بدل من هاد اغینا وهم او دیب من فزعين ديرنا يوم اذن د اغورزي امنون فامن کیوی ومن جاء بالسيئه او څوک چې کی کار د بدی فكبت
نه پسړ براو غرزول شي وجوههم په مخونو د اغوي فی النار په اور کې الله دې موږ تاسو بچ کی هل تجزونا تاسو ته بدل نشي در کوله یعنی آیا در بکلی شي بدل یعنی نه بشي در کوله بدل الا مگر ما هغه کنتم تعملون چې وای تاسو چې عمل بمکاو انما بشک خبر ادا بل نه دا امرتو ما ته حکم کړی شوی دی اندا چې عبادت ز عبادت کما رب هذه البلدتي رب د خار ان د مکی الذي هغه حرمها چې دا کله حرام کړی دی ولهو او د پاره یعنی الله د پاره کل شیء هر یو شی دی و امرتو او ما ته حکم کړی شوی دی اندا اكونا چې شمز من المسلمین د مسلمانانو نه وانه ما ته حکم کړی شوی دی اتلو القرآن چې زه علماء قرآن فمن بساسو اهتدى چې لار عمومي فمن اهتدى بسوک چې په لار بسملار شي لار عمومي فانما بس بشکا خبر ادا د بل نه دا يهتدي د لار مندل دي لنفسه خپل ځان د پاره فائدہ د ځان دا الله ته فائدہ نشي ورکوله الله محتاج نه د فائدو وقل الحمد لله وقل او ومن ضل او څوک چې ضل گمراه شو بلار شو فقل بس اویا انما بشک خبر ادا د بل نه دا انا ذچما من المنذرين د ير ور کون کو نه ما خدا حق ادا کړو چې ير مې درکړه اوس کته معنی کنه معنی وقل الحمد لله واویا وقل اویا الحمد طول ثنا صفت لله الله د پاره دی سيريكم زرد چې او بخي اغا تاسو ته آیاته اخبل نشانات فتعرفونها بس تاسو به اغا او پیژنې بیا وما ربك او نه رب دستا بغافل غافلا عما دغنا تعملون چې تاسو کوي بسم الله الرحمن الرحيم طاسیم سوره قصص د دې مضمون د ورستنی دوه سوراتونو مضمون او زمانہ دا تقریبا یو ده او خبره نه بم تاسو اندازه ولګي او د موسی علی السلام قصه د نور مقابله کی تفصیل سره به بیان شوی ده الله پویږي په معنی د دې کې تل غدا آیات او آیاتونه دي الکتاب د کتاب د حروف مقطعات باره کې ما تاسو خبره کړې و دا ټول 14 حروف دي 14 حروف دي او دا په 29 مقاماتو کې راغلي دي 29 سوراتونو په سر کې دا راغلي دي دا مقطعات زکه ویل کېږي چې دا ټوکړي ټوکړي ویل کېږي یعنی یو ځای تصم یا تسیم وغیرہ نه ویل کېږي طا صا میم یا کاف ها یا عین صاد بل ویل کېږي د دې په معنی باندې څوک نه پوهیږي چې کړي دا هغه صرف تعویل په بنیاد باندې کړي دا ممکن دا صحیح وي ممکن دا نه صحیح ممکن ټول صحیح وي په دې معنی یا د دې چې کوم عقل ته پریوز یا ټول نه اسانه یا ټول نه بهترینه دادا چې الله تعالی اشاره کوي دیتا چې دا قران کریم آسان دی لکه څنګه چې تاسو په خپل ژبه کې اردو پښتو وغیرہ وایي هم دا غرنګي قران کریم هم دی د دې مناسبت د دې تعداد سره ډیر زیات برابر دی 29 حروف دي د 29 مقاماتو کې او 14 د غي نیم دی او دا 14 د حروف دي یعنی د عربی حروف 29 دي او دا نیم دي 14 او 29 مقاماتو کې دي بهرحال الله تعالی دې موږ قران باندې پوي کې چې کومه خبره ضروري وي الله موږ پوي تلک دا آیات او آیاتنا دی الکتاب د کتاب المبین قارا تلک آیات الكتاب المبین نتلو چلول موږ علیکا پتا باندې من نبئ بد خبر د حال د واقع موسی علیہ السلام وفرعون او د فرعون یعنی من نبئ موسی وفرعون د کسی د موسی او د فرعون بالحق ټیک ټیک پرشتیا سره لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې هغه ایمان راوړي ان فرعون بشکدا فرعون چې وو علا د سر کشي کړي وا سره اوچت کړي یعنی بغاوت کړي فل ارض پسمکه کې وجعل او جوړ کړیو اهلها خلق یا اوسیدون کې د هغه شیعان ډلې ډلې یستضعفو چې هغه کمزور کړه وو د فرعون اغوی چې هغه کمزوري کړیو ان هغه قوم د بنی اسرائیل ته اشاره ده کنه طائفه یودلا منهم د اغوینا یذبحوا چې ذبح کول به ابناءهم زامن د اغوی ويستحيي او ژوندۍ به پر خوده نساءهم لونه د اغوی لفظي معنا خو خدي د اغوی کنه خو اشاره لونه ته لونه د اغوی انه بشکها کانه من المفسدين د فسادیاننا